واده کړې جینۍ چې د رکشې والا سره یې یارانه واچوله او دغه رکشې والا به یې بیا خپل کور ته راغوښتو. په دغه دوران کې دغه رکشې والا د دغه واده کړې جینۍ نه ویډیوګانې هم جوړې کړې وې، او نو هغه ویډیوګانې به در سره هم شریکوو او دا واقعه په کوم ځای کې مخې ته راغلې ده، نو ټول ډیټیل دله دې ویډیو کې در کوم، تر اخره را سره پاتې شئ. کتونکو یو واقعه چې مخې ته راغلې ده او په دغه کې دغه هلک بیان راغلی دی او ویډیوګانې ورسره ګیرې شوي دي. نو دغه هلک ویلي دي چې زه په پېښور ښار کې رکشه چلومه او په دغه دوران کې دغه واده کړې جینۍ ما سره په رشقه کې تلله، نو ما دا خپل کور ته ورسوله. په دغه دوران کې دغه جینۍ سره پیسې نه وي، د پیسو د نشتوالي د وجې ما دغه جینۍ له خپل نمبر ورکړو. څو ورځې بعد دغه جینۍ رکشې والا ته رینګ کړی دی او په دغه دوران کې د دواړو دوستي شوې ده او دغه دوستي یارانې ته بدله شوې ده چې بیا به د دغه ښځې به خاوند کور کې نه و، نو دغه رکشې والا به یې خپل کور ته راغوښتو او په دغه دوران کې به یې خپل غلط کارونه کول، بدکاریانې به یې کولې. دغه رکشې والا او دغه واده کړې جینۍ چې د ځان نه یې د مینې ویډیوګانې هم جوړولې، نو دغه ویډیوګانې چې سوشل میډیا ته ختلي دي او په دغه دوران کې خاوند په دغه ښځه باندې پوه شوی دی، نو دغه جینۍ هم رانیولې ده، وهلې ټکولې ده او دغه هلک چې پولیسو ګرفتار کړی د ویډیوګانو سره یې نیولی دی. کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې نن سبا حالات دومره خراب شوي دي چې پېښور کې یا په نورو علاقو کې کوم رکشو والا ګرځېږي، نو خپلې فیملیانې په خپله یو ځای ته رسوئ، ځکه چې نن سبا حالات داسې دي چې په چا اعتبار نه دی پکار. یا په نورو علاقو کې کوم رکشو والا ګرځېږي، نو خپلې فیملیانې په خپله یو ځای ته رسوئ، ځکه چې نن سبا حالات داسې دي چې په چا اعتبار نه دی پکار. نو خپلې فیملیانې په خپله یو ځای ته رسوئ، ځکه چې نن سبا حالات داسې دي چې په چا اعتبار نه دی پکار.